کوم څنګه ښه جوړه زده کړه څوک به جوړه وخت مونږ د کوم د دې ډایرکټ سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مونږ چې څه څه دی هغه ته انټي باډیز آیډنټیفیکیشن د چیش نه د پینل د چارت د سید د کوم د چا خپل پینل و دغه معلومات در کوم چې دی کې د دې د انټي باډیز پینل څنګه به معلومه او بل په دې کې چې په اخر کې انټي باډیز جل کارډ میتھډ د شامه چې دا کوم انټي باډیز چې دا په جل میتھډ څنګه معلومیږي سید هغه هم د شامه ولري د پینل د شام بیا به مخته هغه د شام دا پینل ماش باید وساته دلته دا پینل ګوره دلته ګوره دا لینونه چې دي دا ګره داسې معلومیږي سیده داسې دا په اخر کې ما در ښول خو دلته په دې درښیم چې په دې وجه او دلته چې دی د مکمل ریزلټ راځي به رسېده دلته به د ریزلټ راسي دا پینل دا دا څو عکسونه چې د ښکاره کوم او دا هیموزایګس دی هیموزایګس ګوره یوه کوچني سی او یوه غټه سی پلس او کوچني سی ماینس دی د ماینس چې راسي په زیرو کې هم ورکواچي په ماینس جب کې دا چې د هیموزایګس انټیجن ته سي د دې کس چې کمالي رواني سي دا د اخر سبق په دې چې د تمام چلته مخته بیا د کنفیوژن یو دلته ګوره پلس پلس چې راسي د غټه سی پلس راسي کوچني پلس دا بیا هیټروزایګس سي دا ډیفرنس دا به د هر انسان سره یو انسان ته بل ته یو جوړي د مور سره یو جوړي د پلار سره دا پینل په یاد وساته سي دا پینل داسې کته کېږي او داسې هم کته کېږي سي ګوره یو منټ او دلته یو شی بل په یاد وساته سي دا چې دلته موږ مخته راسو چې سکرینینګ چې موږ کله شروع کړي سي داسې پازیټیو راسي دا ځایونه پازیټیو راسي نو دا کېدای شي کوېشن مارک ورکوي چې دا یو الوز انټي باډیز دي یا اټو انټي باډیز دي سي دا تقریبا اکثره د دې چې د اټو انټي باډیز علامات ورکوي دا چې اے ایچ جی د دې لپاره بیا د یا نور ټیسټونه ور دغه کې چې دا معلومیږي کم اوس ګوره داسې پازیټیو چې راسي اوس ګوره دا اول مخکې دا پازیټیو راځي د مطلب دا دی چې آی جی ایم را روان دي ډوزیج دي سیده دا ګوره دا چې راسي دا ګوره 37 او آی جی راسي د مطلب دا دی آی ایچ جی چې راسي د مطلب دا دی آی جی جی دا مخکې سره خلاصېږي دلته د ما خالي کولو در کوم سیده دا ګوره دا هم آی جی جی دی او دا چې راسي دا آی ایچ جی چې راځي د دې لپاره دوی لازمن ډي ای ټي ټیسټ وکړي چې دا ډي ای ټي ډایرکټ انټي باډیز یا ډایرکټ هومز ټیسټ چې دی هغه دغه کیږي دا ریاکشن دی ریاکشن داسې کېږي ویک ویکر داسې دلته ما په بل ویډیو کې ښکاره کړی دی ما څخه خالي اوس لږ کلو کوم دا ګوره دا شی په یاد وساته دا ګوره دلته دا دی هیموزایګس دا دوه وګوره ریاکشن یې څونه تیز کړی دی په دا بل کې 4 پلس راغلی دی سیده 4 پلس څنګه راځي دا ګوره څونه زیات ریاکشن وي هغونه زیات ویم څونه چې ښه وي هغونه زیات ریاکشن راځي سیده دا ګوره او دلته لاندې بیا ګوره دا بیا هیټروزایګس ګرځي دوه را روان دي دا ګوره دوه را روان دي دی به کم ریاکشن کړی دی سیده نو دا د هیموزایګس دی هیموزایګس ما وختې درته وویل چې کوم الیل دي دوه چې یو قسم راشي هغه هیموزایګس دی جلا چې راشي هغه هیټروزایګس دی دا ګوره مور هیټرو دا ما چې پینل دی د ښکاره کومې هلته به مخته اساني درته ویډیو ډېر نه اوږدوم بس دا اوس به دا مخته بیا ښه اوس نو د دې رپورټ به څنګه معلوموي دا چارټ څنګه معلوموي په دې کې سي دا اول وارې به ته په یاد وساته چې ګره تا دلته نوټ کړه پر دا کونج باندې سي دا او یو شی بل په یاد وساته چې ته څو پینل والا کوې سي دا یو پرې چې په دې کې راشي په دې کې دوه لین والا هم راځي درې لین والا هم راځي سي دا یا 13 لین والا هم راځي سي دا نو دلته چې تا ریفیل کوي سي دا ګوره په بل ویډیو کې چې ما درته وویل چې دلته ریفیل کړه دا ګوره دا ایسی دی سیده اټو کنټرول سیده اټو کنټرول چرچ روان 1 پلس 2 پلس اور 3 پلس یا 0 هر شي چې روان او دا خواته چک سیل دی سیده نو دا شی چې دی په دې شی باندې به پلته سر خلاصې سیده نو موږ مخکې وایو ښه نو دوی دلته ګوري چې اوس دا انټیجن چې دی دا انټیجن دا باید هم جنس وي دلته ګوره دا جمله دغه جمله ده دی وایي چې کوم سکرینینګ حجرې کوي چې د سرې حجرې چې دي هغه چې ته کوم در سره کوي نو دغه مطلب دا دی ګوره دی وایي سکرینینګ حجرې لپاره چې کوم د سکرینینګ حجرې چې ته کوي هغه باید هم جنس دغه وي انټیجنټ وي سیده نو هغه څه چې کې مختلف کوتونه یا مختلف ریاکشن په مابین کې راولي سیده نو هغه ریاکشن ته چې شوی یو ته کېږي هیموزایګس یو ته وایي کېږي هیټروزایګس هیموزایګس او هیټروزایګس څنګه فرق معلومول کېږي هغه اوس ګوره مثال دا اوس غټه سي ده او که کوم رغونو دغه دپاره به بخښه کوي که کوم دا لږ غټه سي ده او دا لږ کوچني ده کوچني ګوره ماینس دی نیګټیو دی او دا چې دی جمع ده نو دا څه
د دې دواړو ریاکشن چې راځي هوموزایګس ریاکشن راځي یعنی عکس العمل نو دی چې د عکس العمل چې راځي هغه هوموزایګس راځي او که دلته پلس پلس شي که دا کوچنی سي او که دا غټه سي نو د دې ریاکشن به چې راځي هیټروزایګس وختي چې ما تاسو وویل د هوموزایګس او هیټروزایګس په یاد وساته په بل ویډیو کې سي دا دلته اوس په کاریږي نو هوموزایګس انټیجن ویل بی ریکټ stronger نو دا کوم چې هوموزایګس دی نو دا چې کله ریاکشن وکړي لکه دا دوه چې سو یا دا دوه چې سو نو دا بیا څه چم کې یو قوي عکس العمل ښکاره کوي یعنی یو سترونګ دغه ښکاره کوي ریاکشن ښکاره کوي سیده هیټروزایګس چې دی انټیجن ویل بی ریکټ ویکر نو هیټروزایګس چې دی هغه بیا څه کمزوره دغه ښکاره کوي عکس العمل نو دوی کوشش کوي په دې فینل کې دا ګوري چې د عکس العمل چیز دی سیده نو دا داسې معلومیږي اوس ګوره که ته خپله هم په هر طریقه معلومات شو هغه به ته خپله ګورې او موږ چې کوم طریقه کتلی دي دا ټیسټ موږ ډېر کړی نه دي په دې کې لږ که کمزوري راسته وسله به بخښه کوي سیده نو دا اوس دوی ګوري دا سی چې شته سی یو شی بل پیدا وساته هیټروزایګس او هوموزایګس دا دوه الیله دي سیده یو د مور سره دی یو د پلار سره دی سیده نو دا ګوره دا سی چې شته دا چې دا ما درته ویل یو کوچني یو غټه دا چې څه هیټروزایګس هوموزایګس سیده هوموزایګس راځه دا چې څه دا هیټروزایګس پر دې یو لین کاش کسي دا یو لین دا په څه وجه د دوه لین او یو لین کاروم دا دوه الیلو د پاره سیده دا چې ای کوچني ای چې دا هم هیټروزایګس ده سیده نو او دا چې دا سی هم هیټروزایګس ده سیده دا هم هیټروزایګس ده ولته ګوره پلس ته ګوره سیده دا ګوره یو میټ دلته پی دا هوموزایګس ده دا یو لین کا سیده اور دا هیټروزایګس ده سیده دا هوموزایګس ده اور دا هیټروزایګس ده سیده اور دا هم چې هوموزایګس سیده اور دا هم هوموزایګس ده سیده اور دا چې دی دواړه هوموزایګس دی سیده نو په دې کې بیا دوی دا ګوري چې په کم مطابق په کم انټیجنټ کې یعنی دا انټي باډیز چې موږ ور وکړلې دا د کم انټیجنټ خلاف زیاتې راوتلې دي سیده دا ګوره دا دلته ګوره دې دلته په لین داري سره کاش کې ګوره دا ګوره دلته بیا دوی داسې لین کاش کې ګوره داسې لین کاش کې ګوري سیده چې کم یو هوموزایګس دی کم هیټروزایګس دی داسې ورته ګوره کوچني غټه ای دلته ته ګوره دا ګوره دا ګرد لینونه کش کړي دغسې کشي ګوري سیده داسې ګوري چې د هر یو د و د هغه په مطابق دوی داسې لین کش کړي مثال اوس دلته دا لین روان دی دلته دا پازیټیو دی دا لین باندې دوی داسې کش کړي سیده یا دا لین روان دی ګوره دا لین روان دی سیده دا ګوره روان دی دا ولې اچ جی ګوره دا پلس را روان دی ګوره دا پلس را روان دی نو دغه په مطابق د داسې لین کش کې او داسې وګوري چې کم یو د خلاف دی کم د دغه د هیټروزایګس کم هوموزایګس دی سیده دا رقم دوی ګوري سیده ول دا ما ډېر کړی نه په دې وجه دا لږ مس راسه کېږي سیده او بل یو شی دلته بل په یاد وساته سیده دا کم چې آی اس دی آی اس چې ما تاسو وختي وویل امیډیټ سپین چې دی کم دی سیده دا چې راشي پلس راشي یا مطلب که پلس راشي جمع راشي 3+2+ د دې مطلب دا دی د آی جی ام موږ ته راشي چې دته کولډ انټي باډیز هم وایي کېږي سیده او که دا راشي دا ګوره په دې لین کې دا 37 یا 30 د جمع یا 1+ یا 2+ یا 3+ د دې مطلب دا دی د آی جی جی شي سیده دته ورم یعنی ګرم انټي باډیز هم وایي کېږي سیده او که دلته ای جی راشي ای جی بیا مخ ته که دا راشي نو دې لپاره بیا یو ډي ای ټي ټیسټ کېږي سیده هغه بیا جلا پروسیجر دی سیده دا هم تقریبا د جی ام پروسیجر راته وایي سیده دا ګوره 1+2+3+ سیده او که ای سی راشي ای زرو کراله خو سیده اټو کنټرول دی سیده که داسې راشي پازیټیو راشي د دې مطلب دا دی دا لوز انټي باډیز دی سیده لوز دی د جسم دی لوز چیز دی او اټو چیز ته په دې کې ما په پارت 3 کې سره د خلاص کړی دا چیک سیل دی دا چیک سیل دی سیده او کله چې دا پازیټیو راشي دا ای جی جی دا نو دی ورته وایي چې ته ورسره ډي ای ټي ټیسټ وکړه سیده دا ګوره که دې سر په خلاص شوی خو ډېر ښه دی کوشش کوم دغه وګوره دلته 4 یو پلس راشي دا ګوره خالي لین دی دا ګوره دوی که دلته اوس پلس راشي دوی داسې معلوم کړي داسې کش کړي د دې په مطابق چې هر لین خالي را روان دي یا پلس را روان یا نیګیټیو را روان دي د هغه په مطابق دوی معلوم کړي دا ګوره یو شی دلته بل په یاد وساته بره د دې سبجیکټ ختمیږي بره جل فینل انټي باډیز فینل جل درته وایم صرف دا ګوره
امیډیټ سپاین یعنی یو دم چې ته وښورې هغه کوم انټي باډي سره راځي هغه ته وایي کېږي آی جي ایم. آی جي ایم خو غټ انټي باډیز ده سیده. نو چې ته کله دی وښورې په سنټریفیوج کې نو هلته کله د ده سره انټیجنټ وموښلېږي. دا ګوره دا ار بي سي ده، دا ار بي سي دا انټیجنټ نو دا راولاړ شي که د دې خلاف انټي باډیز وي د دغه انټیجنټ سیده نو دی راولاړ شي داسې وموښلي دونه غټ اګلوټینیشن پیدا کړي په هغه دم په دم چې دا ما چې ته سنټریفیوج کې نو دی دا انټي باډیز پیدا کړي او دا په 22 درجه کې هم پیدا کړي. دې ته آی جي ایم وایي کېږي سیده. دا ریاکشن ګوره دلته چې ما درته ویلې ار ټي ګوره ریپیډ دلته به داسې کوم ګوره دا ریپیډ. دوم نمبر 37 دلته بیا چیش راځي آی جي جي راځي. دې ته ورم وایي کېږي او په 22 کې راځي بوډي د جسم ټمپریچر سیده د جسم کوم تودخه دی چې هغه چم کې ګوره دا انټي باډي دا رقم سیده نو دا بیسیس دا انټیجنټس نو بیا داسې ورسره وموښلي سیده اګلوټینیشن ښکاره کړي اګلوټینیشن یې ښایي سره سیده. او اے ایچ جي ډېر مهم دی سیده نو دا څه چم کېږي دا چې ته کله ورواچوې انټي هیومن ګلوبین پروټین چې دی دا د جسم درجه کې چې دی سیده نو دی څه چم کې پله خو د خپل انټي باډي داسې موښتې ده ګوره داسې بل انټي باډي دلته ورسره وموښلې دلته بل انټي باډي ورسره وموښلې دلته ار بي سیان ورسره وموښلې اګلوټینیشن ښکاره کړي سیده اګلوټینیشن سیده. دا بیا ډایرکټ کومس اور ان ډایرکټ کومس کې د دې سر خلاصېږي سیده. نور د دې دغه سبجیکټ چې دی پر دغه ځای ختمېږي دا ته ګوره دغه ځای مکمل خلک دي دا پینل دی سیده دا انټیجنټس د کوم خلاف هیموزایګس د هیټروزایګس په داسې معلومه شي ګوره په داسې طریقه هم معلومه شي دا چوسو جی کې چې دا هیټروزایګس دی هوموزایګس دی هم ګوره هوموزایګس و هوموزایګس چې کوم سره ورته دی کوم ریاکشن سترونګ کوي دلته ورته ګوره دا ام کوچنی ام غټ ام دا هم هیټروزایګس دی صحیح ده. دا ګوره دلته هیموزایګس دا هیټروزایګس دی صحیح ده هیټروزایګس. دا ګوره دا هم هیمو دی دا هم هیمو دی دا هم هیمو دی دا هم هیمو دی دا ګوره کوچني غټه ایو کوچني ای دواړه هیموزایګس دی صحیح ده. دا ګوره دلته ګرده معلوم کړی دلته ګوره دلته بیا غټه ایو کوچني ای هیموزایګس دی هیموزایګس صحیح ده. دلته ته ګوره دا هیموزایګس دی په دغه طریقه باندې معلومه دا هم ګوره هیموزایګس دی صحیح ده. هیټروزایګس چې دی هغه 2 پلس دی دا لکه دا چې صحیح ده. دا ګوره کوچنی اس و غټ اس هیټروزایګس دی هیټروزایګس. په دغه ځای باندې ویډیو د دې ختمېږي. هلته د دې بعده به زه دغه درښایم د جل چې کوم دی دا ګوره انټي باډیز پینل یا انټي باډي سکرینینګ جل میتھډ به در وښایم سیده. جل چې دی د کارډونه پکې راځي سیده دا کوم جل کارډ چې ورته وایي سیده د جل کارډ یو شی په یاد وساته سبجیکټ د شروع کولو نه مخکې سیده چې که پازیټیو وي هغه داسې پر سر یې راشي او که نیګیټیو وي هغه داسې لاندې راشي سیده د ار بي سیانې چې هر یو نیګیټیو وي هغه ګوره د 3+4+ یې داسې ورکړی دی سیده. دا ګوره دا ګز نیګیټیو دی سیده نیګیټیو دلته لیکي سیده. د دې اسانه بیخي د دې هم ډېره اسانه طریقه ده دلته په ویډیو کې در ښکاره کوم سیده. او دا چې دا کوم سامان چې دلته په کارېږي هغه دی سیده پیپټ دی د دې لپاره سیده انکیوبیوټر چې کوم دی د دې لپاره چې کوم واټر بات دی هغه ضروري دی د خپل واټر بات راځي سیده د خپل سنټریفیوج راځي او د کوم ریډ یعنی کارډ راځي هغه باید در سره وي سیده. دا کوم پروسیجر چې دی کوي کوم شان چې دی پلازما چې څنګه دی ګوره دا کارډ دی سیده. دا ګوره دا که دې په اټو ماشین کوي یعنی په ماشین دې کوي یعنی بلینک کوم چې بلډ بینک انالایزر چې ورته وایي هغه دا رقم هم شته سیده. دا نور سامان دی دا ریجنټ دی سیده د خپل ریجنټ راځي سیده. دلته ورته ګوره دا نور سامان آلات دا بیا د بلډ بینک پوره مکمل سامان دی دا په دې کې یوازې په کار نه راځي دا پوره دغه دپاره راځي سیده بلډ بینک چې کوم طریقه ده سیده د وین اخیستل دی سنټریفیوج دی روټر دی دا ګرده په دې کې ستا سیده دا ماشینان دي دا نظر دی دا بیا د بل اپول اټو ماشین دی سیده. دا د جل په جل کې دا شان په ضرورت نه راځي په جل کې دا شان راځي دا ما دغسې اکسټرا معلوماتو سره درکړي سیده. دا شان په یاد ساته سیده د دې خپل کارډ انکیوبیوټر سنټریفیوج اور دا کارډ سیده دا پکې راځي. اوس دلته په ویډیو کې خپله سر په خلاصېږي. بلډ بینک انټي باډي سکرینینګ ټیسټ
جل میتھډ دې ته وایي کېږي څه ده. نو اوس به ځو مخته ځو څه ده. د دې شروع کولو څه ده 3 شیان دلته په یاد وساته. خپل ریټمیټیک په دغه کېږي سبجیکټ باندې سر خلاصېږي څه ده. اول وار به دغه جل ستا سره د سره یې دا جل کارډ د دې خپل دا کارډ راځي څه ده. په دې باندې بیا دوی داسې لیبل کې 1 2 3 داسې نومان ورکړي څه ده 3 دانې څه ده. دا آی جي جي والا دی څه ده آی جي جي. نو د دې لپاره خپل ایجنټ هم راځي. دا اوس ته ګوره دلته لیبل نه دی کړی دی اوس لیبل یې دا ګوره دلته اوس ګرده سبجیکټ دلته روانېږي ورسره ګوره وایم په سبجیکټ دلته سره خلاصېږي دا ګوره د اوس لیبل نشته. اوس د دې بعد لیبل کې یو منټ ما تېر کړي د ماسي لیبل کې لیبل یې اوس لیبل کې 1 2 3 مطلب د یو مریض لپاره 3 دغه استعمالېږي 3 رینکه څه ده. دا ګوره دا سیل دی ګوره دا دغسې ونیسئ. دا د یو مریض دپاره استعمالېږي او دا د بل مریض دپاره څه ده. دوی دلته یو پازیټیو کې یو نیګیټیو دغه راواخلي څه ده. دا سیل به داسې زندوري کې د خپل کور چې دی د دې لپاره دا زندوري کې ښه. او دلته د پیشنټ سیرم پکارېږي څه ده. او یو رقم ریجنټ راځي دی اوس راخلي زه در ښکاره کوم نوم یې درته وایم اوس دې ماسي پله راواخلي دا دې ګوره دلته دې نه نږدې کې څه ده. دې ته وایي کېږي ریډ بلډ سیلز 0.8% څه ده. نو دا په دا نامه باندې چې کوم ریجنټ دی هغه به ور واچوئ کوم چې د سورجي سکرین په نامه هم دی څه ده 0.8 به لازمن پکښې کېږي څه ده 0.8%. دا ګوره دی دلته نور بای ډیټا د ښکاره کوي چې دا څنګه دی نور کوم دغه دی څه ده. دا ریجنټ چې دی په دې کې بیا 3 دانې دغه راځي 3 دانې ریجنټونه راځي څه ده. پر هغه اول دوم درېم داسې لیکلی څه ده. نو چې د هر ریجنټ یې د هغه خانې ته بیا چې دی دلته اوس ښکاره کوي یو منټ ما دې راوړي دا دلته بغل ته صفا ویډیو د سره روانوم هلته بری سټیټ سر په خلاصېږي. دلته زما ستا د سر د خلاصولو دپاره دلته اوس دی دغه کېږي دی راخلي ورته ګوره دی د ریجنټ راواخلي زما چې دا یو منټ ویډیو اوږده نیسي دی دا ګوره دا دوم نمبر والا دی څه ده 1 2 3 داسې پکښې کې دی څه ده. دا به نو بیا ته څه چم پکې دلته خو به دی اوس کار روانوي هغه به هم سر خلاص کړم دلته به دا به څه چم کې 50 مایکرونه سیرم به راخلې سیرم یا پلازما څه ده سیرم دا سپیلینګ یې ما دلته سم نه کوي سیرم څه ده دا اس دی یو منټ زه دلته سم کړم 50 مایکرونه دا ګوره دا خو هغه دی 1 2 3 والا حساب دی څه ده سیرم کې دا ګوره ته واچوئ ګوره 50 هر څو چې یو څک په دا ریجنټ ور واچوئ دا هر یو ریجنټ چې نه دی دا دی چې اوس راخلاصېږي ښه به یې سره وښورئ اول دومه او درېم څه ده دا سو دوم دا سو درېم سیرم دې ور واچوئ دې خانې ته دې خانې ته دې خانې ته بیا به دا اول به اول ته واچوئ دوم به دوم ته واچوئ داسې به کېږي څه ده دا رقم څه ده دا رقم کېږي دوی اوس ور اچوي دا د پروسیجر ته ګوره دا ما اول په دې درته ویل چې نیک لږ اساني شي درته دی اوس دا دغه د ښکاره کوي جسټر د ښکاره کوي جسټر باندې سیرم ور واچوئ زه به لږ خاشابې مخته کړم هغه به اساني درته تستم یو منټ زما چې نیکلر دلته ژر دغه کې سره دا ګوره دا سیرم راواخلئ سیرم څخه د پیشنټ سیرم دی ور واچوئ دوی خو اوس 2 مریضه ګورې څه ده ګوره ته واچوئ ته که د یو مریض کتئ د یو مریض دپاره به یو دغه غواړي څه ده دا کارډ به لازمن در سره وي دا کارډ نه ده دا کارډ دا بغیر دې بغیر هغه نه کېږي څه ده په دې کې دننه جل دی د جل په حساب دوی روانېږي او د دې لپاره سنټریفیوج ما په اول ویډیو کې درته وویلی څه ده سنټریفیوج او د خپل انکیوبیټر اوس دلته ګرم معلومېږي دلته مخته دی ښکاره کوي اوس دا مادې سیرم ور واچوي دا ګوره د ماسې پازیټیو دپاره دغه ورکوي څه ده دا ګوره دا په دې هلته ور اچوي چې دا د یو 2 مریض راخیستي د یو مریض راخیستي د یو خپله چک کوي د پازیټیو دپاره دغه نه دا د پازیټیو راځي دا بله نیګیټیو راځي دغسې عام سمپل طریقه یې ده څه ده هېڅ شی نه غواړي
صحیح ده. بس 50 مایکرونه سیرم یو څک دغه ور واچوه، کوم ډرپان چې دی ویم کوم ریجنټ چې دی د هغه ریجنټ هر یو حساب مثال اول ور واچوه، دوم ور واچوه، دریم ور واچوه. صحیح ده. بس دوی څه چم وکړي چې دا وراچوي، د دې بعد بس په سنټریفیوج کې کښېږدي، وایي په هغه انکیوبیټر کې کښېږدي. انکیوبیټر د ده کوم موټرباد چې دی په هغه کې کښېږدي 15 منټه دپاره. صحیح ده. دی اوس ما سلو روان دی. زه دلته برابر دا ګوره یو څک دوی وراچوي، دی په اډجسټر وراچوي، ته به په ډراپ وراچوي، د خپل ډراپر راځي ورسره، که نور سره بیا به ته وراچوې. دا ګوره ته چې نمبر 2 دا نمبر 3 دا ګوره را دی روان دی. ښه دا دی اوس را دی، دا واټر باد وایي د خپل واټر باد دی. صحیح ده. خپل کوم واټر باد چې نه وي په بل کې ته نه سې ږدولی، ولې د هغه رینګ خراب دی. دا نور کوچني ګول سرې د دې خپل ګرد دغه دی. ګوره ټمپریچر هر شی به دې په ترتیب کېږدي. صحیح ده. د ده ټمپریچر به 30 ساتي، د دې دا بوډي ټمپریچر دی، یعنې تودوخه به درجه چې ده د جسم درجه به په 30 ته راسي. صحیح ده. دا ګوره دا لاندې سنټریفیوج ده. دا ګوره ښه. نو په واټر باد کې به یې کښېږدی، د ده خپل واټر باد دی. صحیح ده. 15 منټه دپاره به په هغه کې کښېږدی. صحیح ده. د هغه بعد به ګوره 15 منټه، دا 15 منټه پوره شوله، د واټر باد څخه چې راواخلې ډایرکټ به بس سنټریفیوج ته اچوې. صحیح ده. سنټریفیوج لیول به برابروې، یو به دلته کاډ ورسره ږدې، یو به دلته کاډ ورسره ږدې. دا به په سور پورې وې، 2 منټه به دغه کې سټارټ کړې. صحیح ده. د خپل آر پی ایم دی. صحیح ده. پر دونو ټایم باندې کوشش کوه چې هغه څه ګوره دلته ګوره روان دی. صحیح ده. تقریبا داسې 10 منټه 15 منټه دپاره یې پرېږده. دا ګوره دا چې مکمل شو راواخلم، کارډ دې چې راواخلې ما چې پورته کړه. صحیح ده. وختي چې ما تاته وویل مال چې که لوړ راغله هغه پازیټیو دی، که لاندې راغله هغه نیګیټیو دی. صحیح ده. دی اوس دلته کارډ ښکاره کوي، یو منټ دی ښه څه پاس یم. دلته ګوره دا ګوره دا ګرده نیګیټیو څو. صحیح ده. او دا پازیټیو دی. صحیح ده. پازیټیو د پلس په حساب دی. صحیح ده. 3 + 2 + 4 + داسې ګوره چې څونه کوچنی دلته لیکه ریاکشن کړی هغونه دا کم پلس راځي، او څونه زیات لیک ریاکشن کړی هغونه زیات دا پلس دی. صحیح ده. دلته اوس ته ګوره یو منټ دی سټارټ کې به ته په دا رقم د جل میتډ و، دا ګره د جل پروسس مکمل شو. په دې کې نور داسې خاص شی نشته. صحیح ده چې دا پازیټیو دی یا هغه نیګیټیو دی. صحیح ده. دا ګوره دا رقم حساب باندې مکمل کېږي د حساب.